خصابت بربد ماچی و زماړو کې بیل تانه مات کړی دی سلامونه وخت مو په خیر درنو لیدونکو د لغمان ولایت قرغی ولسوالي او مندرور ساحه ده د دوه ساحو باندې زه وګرځیدم چې یو قلعه قاضي نومیږي او بل چې دی مندرور دی نو دلته راغلیو ملګري مو کته چې دوی هیوادوالم دا ګندنې ویستي د ګډې کول او بل اخره بیا دا نورو ساحو ته لیږي او څه چې تاسو ګورئ تر پای را سره اوسئ نور معلومات به هم تاسو درکو موږ د هیوادوالو څخه یو تن موږ سره تناسې دا نه غواړو چې ځان معرفي کړو لغه نه وروسته نورې خبرې وسره لرو وروره تاسو ځان معرفي کړئ السلام علیکم سید پاچا د لغمان څخه کلی ولس کې چې تا خلو بیا سی وړي وړي ګډي جوړي کړي دا چې ترازو اخلي بیا دا نور وړي وړي کې نورال ته نور دغه یو دانه نه درې سلور 15 دانی جوړي بیا کراچي وان نو مثلا وګړي چې دا اندازتن داسې ده چې په 10 روپۍ شاوخوا ځکه یو ترازو چې د 2 منه وي 2 منه په 3.5 غني که 2.5 3.5 بازار لګنا خو اوس د 2.5 نه مخکې 3.5 کنه خو دغه 3.5 ونی سنو دا یو چې د په سودا په 10 غني دا به د 15 کې په مغانې په لاسو خرڅوي خو خیر هغه په ګټه په نظر کې نیسي په هر حال تکلیف زحمت باسي ګندنه ځکه ورته وی چې دا ګندنه ګندم دا اونم ده فارسی کلمه ده کنه او شکل ولس کې چې یو کس د سوي چې نه خوري به وي نه وي دا چې څوک نو خوري نور هغه مرض بیانې سي دا د کرونا دا خو ترکاری ده ترکاری چینی نور خو ډیر مرزونه تاسو مننه سید پاچا وروره ژوندې اوسې وروره روجان تاسو نو سلام علیکم نوم مې مصطفی د مندرور سننکې ها ګندنه اوس هم واره کم شان کی اوړه کې هو بانجان کې لیډوګان رومیان رومي بانجان یا دوی کتور بانجان دواړه کېږي او کچالو کېږي او نو هر شی کېږي اوړه کې او جمعه کې ګندنه پالک غشنی دغه شان نو هم کېږي جمعه کې هم دغه ګندنه ده والا ترکاری هم د سیده چې پیسې لاس راځي وای کله ترکاری کله هیڅ نه اوس پرونه پورې ابل پرونه پورې 1500 نن 200 ده پرون نه ابل پرون 1500 هم دغه ګندنه تلای یو ترازو چې 2 منوي 1500 غانې او اوس خبره راکې وته 250 200 ته هله دې سي نه خو زیاتی ډالرو کې هوا ګرمېږي ډالر پورته شول تاسو باید ګټه وکړئ دا خو تاوان کوي څنګه چل دی هوا ګرم شو اوس نو زیاتېږي مخکې دا 2 میاشتو کې رسېده اوس 6 ورځې 15 کتنې قیمت به کله چې تاسو لیدلې وي څو تر رسیدله کله چې به خرزانه شي وسی چردانه شوی فقط دلته وړو استا چو سین کې بیرته راځي د سیم شوی سین کې والا چې یو بخره نه خوري خو کنه د سیم شوی نو د سه حالات هم راغلي واغانې بیخي واغانې ملته نه خوري وای دا پیسې مرکو چې دا زې سوا چې وای چیرته واچو کابل کې د سه ارزانه قیمت یې خیمه چې سو پوری بوي قیمت ارزان 70 روپۍ 70 روپۍ 2 منه ترازو یې 1.5 روپۍ 1.5 روپۍ پورې څونه فرق کوي خپل تاسو دی هغه وخت نه وړو نو چې 80 روپۍ نه کم شي بیا نه وړي ګټه نه کوي کنه او کوم ساحو ته وړي 100 روپۍ دا اوس د ترازو مصرف خوري کابل پورې او تاسو کوم ساحو ته وړي دا ګندنه من کابل ته وړو کابل نه بیا غسنی تم دی مزار تم دی لوګر تم دی شمالي خوا تم دی کله دا سوچ کړی چې د مثال کې کوم سیستم برابر کې کنه چې یا خو ساتل شي خراب نشي او بیا ښه ګټه وکړي د کلم کړي دی چا کړي دی کنه بيخي فکر نه کوي نه کیږي بعد کوم وخت دلته پورته خلک پلاستیک اچول او نتیجه نه ورکړي ها کمزل شوی دی څه کار کنه نه خوندې خراب شي او ګنده شي یعنی خصا شي او څنګه د څنګه ودی نو وزم نه ورګي د څه هغه غوندي څنګه لکه جوړې نوم دې څه ده اتاولا ماشاءالله فتان دې څنګه ډېر بریخي دي شوق دی زلفان دی ولول دی وړای دی زمانه دی جن راکړه یو ځل دی وړای دی زمانه یو دوه بشر نشته مثالونه زلفان دی ولول
دې وړې دې زمانه دیدن راکړه یو ځل دې وړې دې زمانه توضح بشر دې نشته مثالونه ټول زلفان معلوم نه دی د لغمان د قرغې ډېر څه وختي ملګرو ویلې وې چې خانانو پات لیکن شعر لګي دا زما یاران دي پوه شي بس دوی د پته لګي چې زه غب لګوم د لسټوري ماران دي یو پکې بشیر خان دغه ټول ورځ بس د خاندان هین کړي او څه غواړي چې تاسو وایم زه شعر دی چې خانانو پات لیکن لږ به ترنم پکې وکړه وای نن مې یو چاره کړه بس د غریبي ده چې غنم ورځاني شو بیا به ګورو نن مې یو چاره کړه بس د غریبي ده چې غنم ورځاني شو بیا به ګورو ما کرلې لیړو ګاندي ور سره هم پیاز بانجان دي خدای دې ورکې ډېر ارزان دي ما کرلې لیړو ګاندي ور سره هم پیاز بانجان دي خدای دې ورکې ډېر ارزان دي اوس به قرض کوم بل چاره نشته چې پوره مې ترکاري شو بیا به ګورو اوس به قرض کوم بل چاره نشته چې پوره مې ترکاري شو بیا به ګورو وخت نشم اخیستلی نور لوبیا مې زړه چولی ځان ته غلم په پوس لری وخت نشم اخیستلی نور لوبیا مې زړه چولی ځان ته غلم په پوس لری ای بچیانو په دې لرې ګزاره وکړې چې مه کله قرباني شو بیا به ګورو یو څو ټکي به درته وکړم یا قصاب تبر بد مات شي و زما ډوکې بیل تانه مات کړي دي یا مسافر خوړلې یارا و قربان دې د خیرنو جامو شمه ارمان وکې وخت تیری یا بیا په جهان را پسې ګورې نه یا په مرګ بمرم پاتې به نشمه یا جانان راغله ګوره ستا د کلي پیغورونه یا سپینه پټۍ ته و چې مې د ځنې شي تا زړه به مې هلکه نه منې شي یا ګرانه یو ګپ به درته ولګوم مهربي به مې ونه بسي یار بس زما انډیوالان دي که نه زه په دې ډېر ګپ لګوم او داسې ماتې دي د انډیوالانو او داس ماتې بس زما یو انډیوال و ننګرهار ته تلو یو ورځ یار ننګرهار ته تلو بس چې کله ډرونډې ته ورسېدو د انډیوال مې دی پلان نیولی و چې پټې کې مثلا چې شی وکړي که نه هغې ته به ډرونډې نه مخه ورته په تندي ولیکه چې دا شی پټول بند دي او د دې شي پټول بند دي ولې بند دي بس مخاطب لري د مخینه بشیر ته بس بشیر ته ورشي بشیر به اوسه تاسو ته وایي او خدای وکړي چې روغ او جوړ به مینوالو مونږ ګپ لګول او ستاسو نه مننه کوو چې راغلئ زموږ اواز پورته کوئ سلامت خدای وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ سلامت سید درنو لیدونکو موږ هم غواړو چې د هیوادوالو خدمت وکړو خاص کر هغه هیوادوال چې ګرمي نه ګوري یخني نه ګوري سار وختي د شپې نه وخته بس هلې ځلې کوي کوشش کوي ځان ته حلال رزق او روزي پیدا کوي نو دغه د خدمت کوو دغه غږ تر نور خلکو رسو ترڅو دوی ته احساس ورکړي شي دی وستایل شي او لا خدمات وکړي خپل ټولنې لپاره خپل کلی لپاره او زحمت وباسي دا زموږ لپاره د ویاړ او فخر ځای دی نو تاسو مننه کوو ویډیو شیر کړئ نور ملګرو سره ترڅو هم لا دغه ویډیو څخه خبرمن شي او دغه شان موږ لپاره زمينه برابر شي ترڅو نور ویډیوګانې وکړو د هیوادوالو خدمت وکړو تاسو مننه